نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. رحیمداد د هغو پیچکاریو صفتونه کول چې پردل یې په خپل دکان کې خرڅوي او د څارویو شیدې زیاتوي. ملک آدم خان د پردل کارونه له دوکې او چالاکۍ ډکو بلل او د پیچکاریو له اخیستلو یې انکار وکړ. اوس به له لالباس څخه واورو چې کومې خبرې ته خوشاله دی. صبر چې وسنه توی نشي. څه وایې لالباسه؟ سطل کې څه شی دي؟ وی تنبلا کوې، داسې پوښتنې کوې چې په عمر کې د شیدې نه یې لیدلي. شیدې دي شیدې. دا څومره ډېرې شیدې دي. دا له کومه شوې؟ د خپلو میږو مو دي. د خپلو میږو مو دي؟ هو، ولې حیران شوې؟ حیران په دې چې بله ورځ دې ویل چې ټکې شیدې نشته چې چای پې خوړی شي، او اوس دلته سطل له شیدو نه ډک دی. وی بابا، ته دومره هیرجن بني ادم یې، هغه بله ورځ د پشکارۍ نه وې راوړې. نښه دا چې ما میږه درته ټینګه ونیوله او تا ورته پشکارۍ ووهله. ښه او را په یاد شو. دا لکه چې د هماغو پچکاریو برکت دی. دا څومره ښې پچکارۍ دي، دومره زر یې اثر وکړو. اوهو، په دا ډېرو کلونو کې مې له میږو نه دومره شیدې نه وې لوشلې لکه چې اوس مې ولوشلې. بیا خو ما خوښې د رحیمداد په خبرو باور نه کوو. ولې؟ رحیمداد څه درته ویلي وو؟ ولې هماغه ورځ مې درته ونه ویل چې دا پچکارۍ رحیمداد را کړي دي؟ تا خو ویل چې پردل خپل دکان ته راوړي دي، په دکان کې یې خرڅوي. سمه ده، پردل خو یې خرڅوي، خو دغه یو دوه دانې ما ته رحیمداد را کړي، ویلې چې ته شي وازمایه، ښه نتیجه ورکړه، بیا هر وخت اخله او میږو ته یې کوه. هو، ته ښه وایې، دا دې راته ویلي وو. ښه، اوس دې ولې په سطل کې اچولي دي؟ ډېرې وې، لږې مې ترې خوراک ته بېلې کړې، دا نورې مې ویشولې. لکه چې توم نه ورچې او مستې ترې نه جوړې. هو، مستې ښې دي. بیا به یې په غړکه کې وشربم، هم به کوچ ترې لاسته راشي او هم به یې شړومبې وڅکو. ګوره غوټۍ، که په کلي کې د چا شړومبو ته حاجت و نو ورکوې. ښه ده، ورکومې. اوس چې شمس هم شیدې وګوري ورته خوشحاله به شي. د هغه د شیدو چې ډېر خوښ دی، ښه پرېمانې ورته دموه. ستا لکه چې خوښ نه دی. څنګه نه، داسې کس به هم پیدا شي چې شیدې او د شیدو چای خوښ نه وي. وایم شیطانه، کور دې وران شه، وینه مې درته په جوش ده، په جوش. سروره، خیر خو دی؟ څه شی شوي دي؟ دغه بدبخت مې هر وخت اعصاب راته خرابوي. وی، دا خو ناظر دی، څه شی پې شوي دي؟ په خپلو سترګو یې وګوره، له ما نه پوښتنه مه کوه. وی خدایه، دا څه وینم؟ د ناظر له سره خو وینې روانې دي. کمبخت، ولې په دې حال په ځمکه پروت دی؟ څوک چې بد کارونه کوي دغه یې سزا ده، چې بد ګرځي بد به پرځي. وی، لکه چې تا وهلی او سر دې پې مات کړی دی؟ ما نه دی وهلی، چې بالاپوش یې په اور کې وسوځېده، یو ناڅاپه په ځمکه ولوېد، سر یې په تیږه ولګېد. خدایه، دا څه حال دی؟ دا کمبخت به څنګه شي؟ زړه ورته مه سیزه، ناظر د زړه سوي بني ادم نه دی. سروره، داسې مه وایه، ته وګوره خوارکی بې څه ده پروت دی، هلته یو کار وکړه. څه وکړم؟ آس دې ورته تیار کړه. آس تیار کړم؟ د څه دپاره؟ هله زر کوه سروره، د ناظر دپاره یې تیار کړه. باید روغتون یا کلینیک ته یې بوځو، بله چاره نشته. ته وایې چې ناظر پر آس سپور کړم او علاج ته یې ویسم؟ و، همدا وایم، که داسې ونه کړو بله چاره نه لرو. باید وخت له لاسه ورنه کړو. څومره زر چې کولی شي ډاکټر ته یې ورسوه چې غم یې وخوري. زه دا کار نه کوم. ولې نه کوې؟ ناظر خوارکی د زړه سوي دی، ته ورته وګوره بې څه ده پروت دی، آخر سر یې ژوبل شوی دی، دا دی دسمال هم په وینو ککړ شو. چې هر څنګه دی، زه دا کار نه کوم. ناظر یو ټک او دوکمار بني ادم دی، زما نه خوښېږي چې هر څه پې کېږي ودې شي. سروره، ته خو داسې نه وې، ولې داسې وایې؟ ناظر بدو کارونو ته ملا تړلې ده، زما له خطوبه ناوړه ګټه اخلي. خیر دی سروره،
اوس د دې خبرو وخت نه دی. که ډاکټر ته بونځو خدای مکه ژوند دې په خطر کې دی. دا ځل خو به یې بوزم، خو نور مې ځان له غمه خلاصوم. له خپله کوره یې شړم، هر چېرته چې ځي لاړ شي. خاونده بیا دې په سر لیکن وي زما مې ټول په بېکارۍ تېر کړمه نه. السلام علیکم رحیم دادا په خیر. وعلیکم سلام. دا د چې د سلام کلام نه ډېر سلال باسه چې زما سور خراب وي. لکه چې د پسرلي دا تګ ته له مرغانو سره ته خوشحاله یې که څنګه؟ ګواکې بل به نو ته خوشحاله یم. دا د چې ژمی مې هېڅ ښه نه راځي. دا شکر چې پسرلی په راتلو دی. نو ژمي سره دې په څه ورانه ده؟ دا د چې ژمی مې ټول په کور بېکاره تېرېږي. نه پکې څوک واده کوي او نه کوژدن. ښه نو دا خبره ده. ګواکې وایم ژمي کې څوک په اسانۍ هغه د سر ویښتم نه جوړوي. دا د چې د دې وروسته مې له خیره سیزن شروع کېږي د البازه. زه خدای دې وکړي چې له دې وروسته بېکاره پاتې نه شي. ګواکې ولې به بېکاره پاتې کېږم؟ ستا په شمول به د ټولو کلیوالو سرونه خریم له خیره سره. دا ده چې پسرلي کې سر خریل ډېرې ګټې لري. د سر خریلو تر څنګ به ودونه او خیراتونو ته ځم. زه سمه ده، خو اوس له ورځې شته. ګواکې خو ما هم درته نه دي ویلي چې ته اوس دستي راته کښېنه. سړیا له ما نه د خپله خبره هېره کړه. ما دا ویل چې ستا هغه خبره رښتیا وه. کومه خبره؟ هغه د شیدو زیاتوالي پیچکارۍ دي چې راته راوړې وي. کار یې وکړو. دا د چې لال بازه ستا خو اول زما په خبره باور نه کېده، خو شکر چې اوس دې باور وشو. ویمه نور به ستا په خبرو کله هم شک ونه کړم رحیم دادا. دا د شکر نو زه لکه د ناظر په برغوږي په شان خلک نه تېر باسم. ښه نو په همدې خو هر چا منلی که نه چې چلو دوکه در کې نشته. صفا سوتره انساني. ښه نو لال بازه که کومه بله خبره نه وي که نه نو زه به بېرته دا خپل ډول سور کړم. ته صبر، ډول به بیا کله بل وخت د چا په خادۍ کې سور کړي. زه راغلی یم چې نورې میږو ته مرته هماغه پیچکارۍ راوړي. دا د چې نو خپله ورپسې ولې د پورزل دوکان ته نه ځې؟ ګواکې پښې خو دې م جوړې دي. خبره داسې ده چې له پردل سره مې سمه جوړه نه ده. تا ته خو ښه معلومه ده چې زما د پردل سره څو ځل خبره اوښتې. وایم هسې نه چې ناسم چلند را سره وکړي. ښه چې داسې خبره ده نو سمه ده، زه بیا درته راوړم. خو دا ده چې نو هر وخت مې چې راوړې نه ګوره رحیم دادا هسې نه هم کار نه لري. دغه نن ورپسې لاړ شه، چکر به م ووهي او پیچکارۍ به م راوړي. دا ده چې په تېښ جیب چکر نه کېږي. واقعي سړی خو د چایو او جلوبیو پیسې ولري که نه. د چایو او جلوبیو پیسې به م درکمه او د پیچکاریو هم. ډاکټر صاحب هر څومره چې د بندولو کوشش کوم بیا هم د ناظر له سره وینه بهیږي. ما ته خو داسې ښکاري چې د سر زخم یې ژور دی، ځکه یې وینه نه درېږي. ډاکټر صاحب څه ورسره وکړو چې وینه یې بنده شي؟ خدای ناخواسته د وینې له کموالي سره مخ نه شي. ښه به وي چې زر یې ورته وګنډو. سمه ده ډاکټر صاحب، هر څه چې لګي راته ووایه چې درته راوړم. نه هېڅ هم نه لګي، هر څه شته. ته فقط له ما سره مرسته وکړه. څه وکړم ډاکټر صاحب؟ د دې لپاره چې زخم سم معلوم شي د زخم شاوخوا ویښته یې باید کم کړو. اوس به ورته کم کم. د پانسمان ټوټه راکړه چې دا وینه یې ورته پاکه کړم. واخله ډاکټر صاحب. رښتیا بېهوشي نه ورکوې؟ ښه دا خو تیار بېهوشه دی، درد نه حس کوي. وبخښه ډاکټر صاحب زما پام نه و. رښتیا ګلالۍ دا دې ونه ویل چې د ناظر سر په څه زخمي شوی دی؟ غورځېدلی او سر یې په تیږه لګېدلی ډاکټر صاحب. خدای دې وکړي چې دا ضربه د ناظر په مغزو بد تاثیر ونه کړي. دا خبره دې څنګه وکړه ډاکټر صاحب؟ تا ته خو معلومه ده چې د سر د شا برخه څومره حساسه وي. د ناظر د سر همدې حساسې او نازکې برخې ضربه خوړلې. امکان لري چې تر څه وخته پورې له عادي حالته ووځي او داسې کارونه وکړي چې مخکې یې نه کول.
نو دا به څنګه کېږي ډاکټر صاحب؟ که په کور کې ورسره ښه چلند وشي نو کېدای شي چې ډېر زر ښه شي. زما خو اندېښنه شوه ډاکټر صاحب، هسې نه چې په مغزو کې دایمي فرق را نشي. دا اندېښنې خبره نشته، دا حالت شاید د لږ وخت لپاره ووسي، او که خوشحاله وساتل شي او ښه پاملرنه ورته وشي ډېر زر بیرته ښه کېږي. چې داسې ده نو زه به ماجبین ته ووایم چې په نرمۍ ورسره چلند وکړي او خفه یې نه کړي. هو ضرور ورته ووایه. دا دی زخم یې وګنډل شو، ته یې پانسمان کړه. اوس به یې پانسمان کړم ډاکټر صاحب. رښتیا ډاکټر صاحب ناظر به کله په هوش راشي؟ اوس خو یې وینه بهېدل بند شو، انشاءالله چې زر به په هوش راشي. خدای دې هېڅ هم پرې نه کوي. آمین. که په هوش راغې او له درده یې شکایت کوو نو بیا ورته یو د درد امپول پیچکاري کا. سمه ده ډاکټر صاحب. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. غوټۍ میږې لوشلې وې. خوشحاله وه چې له پیچکارۍ سره میږې ښې شوي او شیدې یې زیاتې کړي. لالباز ژمنه وکړه چې نورو میږو او وزو ته به پیچکارۍ واخلي چې د هغوی شیدې هم زیاتې شي. اوس به له غفار څخه واورو چې له پردل څخه پیچکارۍ ولې نه اخلي. نور خو به دې څه شی نه وي په کار. صاحبه مهربانه مازې غږ وکړه، بل څه شی درکړم؟ خیر ویسې پردله، بس کوم لست چې مې د دوکان د سودا لپاره راوړی و هغه مې پوره کړ. ته صبر چې زم در سره کومک شم غفاره مهربانه. نه 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 خیر ویسې، بس سودا مې ښه ټینګه وتړله. ښه فکر پې وکړه، څه شی خو دې له یاده نه وي وتلي. نه د اوس لپاره خو مې همدومره سودا په کار وه، نوره و بیا بل وخت یوسم. ویم نور که څه شی وړې و که نه ستا خوښه ده، خو یو نوی شی مې راوړی، دا خامخا در سره یوسه. نوی شی؟ څه شی دی؟ ویم ډېر زبردست شی دی صاحبه مهربانه، که یې وړې همدی وخت دی، ګینې بیا به ارمان وکړي. دا څه شی دی چې دومره ستاینه یې کوي؟ زه دې حیران کړم پردله، ته یې راوښیه چې ویې ګورم. د شیدو د ډېرولو پیچکارۍ مې راوړي دي، د غوا او میږو شیدې څو چنده ورسره زیاتېږي. که خپل دوکان ته یوسې مالداران به درته په قطار ولاړي. د شیدو د ډېرولو پیچکارۍ؟ ویم که یې در سره یوسې او په دوکان کې خرڅې کړي دومره ګټه به درته وکړي چې ګوته په غاښ به ورته پاتې صاحبه مهربانه. عجیبه خبره ده، ما خو په ټول عمر کې له چا نه نه دي اورېدلي چې د شیدو د ډېرولو پیچکارۍ دې هم وي. دا اول وار دی چې ستا له خولې دا خبر اورم. ګرم نه یې غفاره، دا به خود دا خبره نه وي اورېدلي، ځکه د بازار نور دوکانداران زما غوندې تکړه نه دي صاحبه مهربانه. پوه نه شومه پردله. مطلب مې دا دی چې دا پیچکارۍ تازه راغلي دي او له ما یې پرته په ټول بازار کې یو دوکاندار هم نه لري. یعنې یوازې ته یې لرې ها؟ خو دې یوازې زه لرم صاحبه مهربانه، که زړه دې نه مني ورشه په ټول بازار وګرځه او پوښتنه یې وکړه. څه وایم پردله، نن خو مې همدومره سودا په وس کې وه چې در څخه مې واخیسته. زه خو ستا په ګټه وایم غفاره مهربانه، په دغو پیچکاریو کې به دومره ګټه وکړي چې د ټول دوکان له ګټې سره به برابره وي. ګټه خو په ډېرو شیانو کې شته. سمه ده دا پیچکارۍ به ډېره ګټه راته وکړي، خو زه یې نه اخلم. ډېر ټینګار مه راته کوه. ولې کومه غلطه خبره خو به مې نه وي کړې صاحبه مهربانه؟ نه غلطه خبره دې نه ده کړې، خو زه یې ځکه نه اخلم چې خدای مه کړه دا پیچکارۍ د خلکو غواو او میږو ته تاوان ونه کړي. ما یې په هکله د څارویلو ډاکټر نه پوښتنه نه ده کړې،
خوشي به مې دکانداري را خرابه کی. سرور خان یم. اوس به د زه خوښ شم کریمه. ستړی مشي سرور کاکا. خیر یوسې اخلي. کریم چیرته دی؟ کریم کاکا خو دکان ته تللی. دروغ مه وایه اخلي. ورشه کریم ته ووایه چې سرور خان دې غواړي د باندې راووځه. دروغ نه وایم سرور کاکا. کریم کاکا مې دکان ته تللی. رښتیا درته وایم. په دې شنه سهار څوک دکان ته نه ځي. نه دا وخت دکان ته د تګ دی. ورشه کریم ته غږ وکړه. کریم هم دا اوس هم په کور کې دی، له ډاره د باندې نشي راوتلی. ځان یې پټ کړی دی. رښتیا درته وایم سرور کاکا، که دې زړه نه مني راشه په خپله یې وګوره چې کریم کاکا مې په کور کې شته او که نه. په خپله یې نه ګورم، ته ورته غږ وکړه هله. خو نشته، نو غږ څنګه ورته وکړم؟ او ولې داسې ورته پکار سرور کاکا؟ دا پوښتنه له کریم نه وکړه. که هغه د خدای په لاره برابر وای زه به داسې ورته نه وای پکار. څه خبره ده خان صاحب؟ سرور خانه له ډېره کاره سور شون کېږي، خدای دې خیر کړي. د کریم له لاسه مازغه سره سکروټه ګرځېدلې. رحیم داده بس دې ته ملا تړلې چې څنګه زما کورنۍ ته شر ورسوي. د خدای خیم را باندې نه لورېږي. کریم خو دومره بد سړی هم نه دی. خان صاحب حوصله وکړه، له بې ځایه غوسې څه نه جوړېږي. زه چاته خوشې نه پکارېږم رحیم داده. کریم بد را رسولي او نن راغلم چې د بدو حساب ورسره وکړم. لږ په سړو مغزو فکر وکړه خان صاحب. د شیطان مه منه، دا ده چې که نه له جنګه څه نه جوړېږي. هو زه ورته وایم چې کریم کاکا مې په کور کې نشته. خدای وایي چې ورته غږ وکړه. نن یې دغسې نه پرېږدم عاقلې. ورشه ورته ووایې چې که نرې نو د دروازې مخې ته راووځه. عاقلې ورېرې هېچا ته هم غږ مه کوه ښه، ګواکې پټه خوله کور ته ننوځه. نه نن یې ورسره معلوموم دی څومره نر دی چې هر ورځ ماته یو سر خوږی راجوړوي. دا څه کنې دروازې را دې خوا شه خان صاحب. کله کور دی بده خبره ده. دا ده چې که خلک په ځان پورې مه خندوه. خوښې مې که رحیم داده، نورې دا کارونه نشم زغملی. نن یې په میدان ورسره معلوموم یا به د کریم خوله د ټول عمر لپاره په خاورو کې پټېږي یا ګواکې پړم راله نشي اخیستلی. جنګ ته مو نه پرېږدم. راځه چې له دې ځایه ولاړ شو. الا شیطان مه منه خان صاحب. شمسه وا شمسه، څه وایې پلاره؟ چیرته مه ځه، د سره کار مې دی. یو ځل دلته ماته راشه. کار دې بیا بل وخت راته ووایه. بل وخت نه کېږي، ضرور دی. همدا اوس راشه. ښه دا دی درځم. شمسه بچو چیرته تلې؟ د کرکټ وخت دی، له ملګرو سره میداني ته تلم. کرکټ کوو. نن له کرکټ نه تیر شه. یو بل ضرور کار دی چې زه او ته سر ته ورسوو. چې ته را سره مرسته ونه کړې یوازې سر ته نشم رسولی. ضرور کار؟ د څه شي کار دی پلاره؟ پیچکارېګانې مې راوړي دي. د څه شي پیچکارېګانې یادوې پلاره؟ ولې تا ته د مور نه دی ویلي؟ نه زه خو هېڅ خبر نه یم. میږو ته پیچکارېګانې وهو. هغوی خو سمې راته نه درېږي. ته یې راته ټینګې ونیسه چې پیچکارۍ سم ورته ووهم. زه خو هېڅ پوه نه شوم چې میږو ته د څه دپاره پیچکارۍ وهې. زما ساده زویه، ته خو د پیل په غوږ کې ویدی. د هر سهار او مازدیګر چې شیدې څښې دا له کومه شوې؟ خو میږو ته مې د شیدو د زیاتېدو پیچکارۍ وهلې وې. ښه دا خبره ده. ما ویل چې پخوا خو د شیدو چای نه و. اوس مې مور څنګه مهربانه شوې ده چې هر وخت یې راته تیاروي. دا خو عجبې پیچکارۍ دي. ډېرې عجبې دي. کاشکې له دې نه د مخه خبر وای. د مخه خبر نه وم. رحیم داد ته د خدای پاک خیر او ثواب ور په برخه کې ډېر لوی کومک یې را سره وکړو. امین، خدای دې خیر ورکړي. اول کې زما زړه نه منله چې داسې پیچکارۍ دی د څارویو دپاره یې چې شیدې ډېرئ. خو زړه نا زړه مې یوې میږې ته وکړه چې کتل مې نتیجه ډېره خره ووته بچو. اوس دې نورې پیچکارېګانې راوړي دي که څنګه؟ هو هغه بله ورځ مې رحیم داد ولیدو. پیسې مې ورکړې چې یو څو نور هم راته راوړي. لکه چې راوړي دي؟ راوړي دي. دا دې دلته په کڅوړه کې را سره دي. صبر چې زه له ځایه پاڅېږم.
ښه نو اوس راشه ته یوه میږه راته نیسه زه به ورته پیچکارۍ لګوم ښه سمه ده پلاره الله شکر عاقلې څه خبره ده چې داسې وارخطا راغلی سپی په مخه کړې وې که څه وای نه سپي له کومه شول بیا خو ووایه چې مخکې دروازه چا وټکوله دا کوم وارخطا بنیادم و چې یوه شیبه یې صبر نشو کولی او پر لپسې په زوره زوره دروازه ټکوله سرور کاکا و سرور و هغه څنګه داسې بې ادبي کړې ده چې زموږ دروازه یې په ډېرو ټکولو نږدې ماته کړې وه نه پوهېږم ډېر کرجن و الله داسې دې وډاره شوم چې توبه مې دې وي په څه شي پسې راغلی و چې داسې تادي یې وه کریم کاکا پسې راغلی و هغه یې په کار و ته ورته څه وویل ورته ومې چې هغه نشته دوکان ته تللی دی خو څه خبره د ژبې لاندې مه ژویه ووایه چې څه یې ویل زما په خبره یې باور ونه که ویلي چې کریم په کور کې دی خو له ویرې نه راوځي ځان یې له ما پټ کړی دی همداسې یې ویل هو رښتیا درته وایم ډېره کم عقلي دې کړې ده بچی زه وایم ورځ تر بلې ته غټېږي عقل به دې زیات شي خو داسې نه ده ستا عقل ورځ په ورځ کمیږي الله نه څه کم عقلي مې کړې ده چې داسې وایې کم عقلي دې دا کړې ده چې خبرې دې ورسره کړې دي زه به دې پې خبره کړې وای زه چې ته مې خبره کړې وای څه به دې کړې وای شخړه مې ورسره کوله الله توبه خو شو چې ته ورته ونه وتلې که نه لوی جنګ به جوړ شوی وای سرور لیونی شوی خپل ځان یې ورک کړی دی هغه څه حق لري چې زمونږ کور ته په جنګ راځي څه کاره دی خیر دی انا داسې مه وایه که ګلالۍ ترور مې خبره شي خفه به شي چې خفه کېږي همدا اوس دې خفه شي زه د هېچا پروا نه لرم که چا په خپلو غوږونو کې مالوچه میښې وي لرې دې کړي او زما خبرې د په خلاصو غوږونو واوري انا ته خوشې په قار شوې اوس هغه لاړ خفې دی د کاکا نه وي که ستا خبرې واوري هغه به هم خفه شي آخر سرور کاکا د هغې ورور دی زه مامغې ته وایم دستي دې خبره شي دا ټول فساتونه د خاپېروټې له لاسه دي هره ورځ سرور ته ورځي او غوږونه یې له داسې خبرو ډکوي چې هغه که قاتل هم نه وي دستي به سړی درته ووژني وای خدایه زه له دې خبرو نه ډېره ډارېږم افسوس چې پې خبره نه شوم که نه ښه سبق به مې ورکړی وای عاقلې بیا څنګه شو چې لاړ او کور ته رانغی نه پوهېږم خو ښه کار دا وشو چې رحیمداد کاکا راغی هغه غېږه ترې تاوه کړه او له ځان سره یې په زوره بوت نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه عاقله ورخطا وه هغې رابعه ګلې ته وویل چې سرور خان یې کور ته په جنګ راغلی و او د کریم پوښتنه یې کوله رابعه ګلې ملامته کړه چې ولې د سرور خان له راتګه هغه خبره نه کړه اوس بل رحیمداد څخه واورو چې د کریم او سرور خان د لانجې څوک خبروي څوک یې راځه سلام علیکم مناسب اجازه ده وعلیکم سلام ستړی مشر رحیمداده راځه راځه د اجازې غوښتو ضرورت نشته خیر یې مناسب دا ده چې کنو ډېر خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې الله جل جلاله دې تل خوشحاله لره څنګه یې کور کې خیرت دی د الله مهرباني او ستاسو دعا ده مناسب دا ده چې کنو خیر و خیرت دی ولې ولاړې کېنه که نه دا ده چې کنو مناسب د دوو کلیوالو سره په خپل منځ کې شخړه ده الله جل شانه دې خیر کړي د چا او چا سره شخړه ده
د سرور خان او کریم سره دې ورځو کې خبره اوښتې. ته خو خبرې چې دواړه سره خپلوان دي، که د شخړې مخ یې ونه نیول شي خدای به که یو بل سره ژوبل نه کړي. الله جل جلاله دې تا سره ښه وکړي چې زه دې خبر کوم رحیم دادا. په دې اړه خو ما ته چا هېڅ نه دي ویلي. دا دی ما درته ویل ملا صاحب، دا ده چې که نو د شورا دفتر ته د ابدي خبرې لپاره راغلم. کور دې ودان ښه دې وکړل. له شخړو او جنګونو خو ټول خلک ستړي دي. جنګونو او شخړو خو مو وطن کنډواله او وطنوال مو در په در کړل. الله تعالی دې نور په خپل رحم او کرم له دې وطنه د جنګ او جګړې لمنه ورټوله کړي. امین. وایم ګواکې زما ته زړه خبره دې وکړه ملا صاحب، دا ده چې که نو جنګ مې ډېر بدې شي، ځکه خو په وخت راغلم ویل مې چې شخړه غټه نه شي، ښه ده چې په وخت یې مخه ونیول شي. خیر وشي، خو په دې مې پوه کړه چې د کریم او سرور خان سره شخړه په څه ده. دا ده چې که نو ملا صاحب نور زم نیم خبر، خو دومره پوه شوی یم چې ګواکې لانجه د ځمکې په سر را پیدا شوي. ښه نو نور معلومات درته نشته؟ ګواکې که نور معلومات راته وې نو هغه به مې درته ویلي وې ملا صاحب. زه نور معلومات زه کوم. الله تعالی دې اجر عظیم درکړي چې د خلکو د خیر غم در سره دی. ګواکې ملا صاحب دا راته وایي چې دا لانجه بیا څنګه ختمه شي؟ ته نور فکر مه کوه، الله جل جلاله به خیر کړي. زه خپله ورځم او له سرور خان سره خبرې کوم چې موضوع څه ده، بیا به د ستونزې د حل لاره پیدا کړو. دی دې خیر درکړي ملا صاحب. سرور خان کریم پسې کور ته ورغلی و، خو چې کریم په کور کې نه و او سرور خان ما په زاروی او منت ته راوست، که نه خبره ورانه وه. زه به له هر څه د مخه همدا کار وکړم چې له دواړو جانبیانو سره خبرې وکړم او د شخړې مخه ونیسم. آفرین وایم ناصر ګل، آفرین دې. دومره درته بل څوک نشي ټینګېدی. رښتیا هم چې ډېر تکړه یم. ډاکټر مې زخم ګنډه خو ما اخم ورته ونه کړ او ځان مې بې حال اچولی و. خو زه شکر چې له سرور خان نه د ځان خلاصولو چل مې زده کړو خیره سره. شکر چې په اوښ راغلې ناصره. اوس څنګه یې؟ سر خو دې درد نه کوي؟ ستړې مه شې ګلالۍ تلولې. ما چې سترګې خلاصې کړې ګورم چې نه زما زانګوشت او نه زما عادي. له دې له مخې دلته په کلینیک کې پروت وم. ستا سر زخمي شوی و ناصره، کلینیک ته مو درملنې ته راوړی. ښه دی چې په اوښ شوې. هله ګلالۍ تلولې زلما خپل کور ته یوسه. ته صبر چې دا د سر درملنه دې وشي بیا به کور ته لاړ شي ناصره. نه زه مې خپل کور ته ځم. ته ولې داسې د ماشومانو په څېر خبرې کوې ناصره؟ الله خوږېږي. سر ته دې ولې لاس واچوه ناصره؟ سر دې خوږېږي؟ تا ته دې ویلي سر مې ډېر سخت درد کوي. له دې له مخې هسې ده چې مړ شمه. نه مړ کېږې، خدای به دې ښه کړي. خو ته اول دا راته ووایه چې ما ته ولې ترور وایې ناصره؟ له دې له مخې نو څه شی درته ووایم، خو تلور مې یې که نه؟ تر اوسه دې وریروم، اوس دې یو دم ترور شوم. ډېر ټوکې یې ناصره. تا ته دې ویل چې زما له تا سره ټوکې نشته. ټول عمر مې تا ته تلول او سلوال خان ته کاکا ویلې. وی خدایا، دا خو لکه چې د ډاکټر خبره رښتیا شوه. بیخي ګډې وډې وایي. ته صبر وکړه. څه شی کوې ګلالۍ تلولې؟ دا پېشکاري درته کوم چې د سر درد دې آرام شي. نه تا ته دې ویل شي چې چالله واخله او ما حلال کړه، خو پېچکارۍ راته مه کوه. الله څومره تېله ستنه ده، هیله نه ایستېږه چې زه دې ویلې کړمه. چغې مه وهه ناصره، که خلک خبر شي چې یوې پېچکارۍ نه ډارېږي نو در پورې به وخاندي. تا ته دې وشي ګلالۍ تلولې، که پېچکاري دې راته وکړه نو سرور خان کاکا ته به شکایت وکړم او هغه به داسې صدا دل کړي چې په ژوند چا نه وي دل کړي وو. اله ته دې اوس زر لستوڼی پورته که. تا ته دې ویل شي ګلالۍ تلولې چې دا ظلم به دې ګولې په ژونده ویل نه کړم. دا دې
خلاصه شو ای مولی لاس می د میګو شیدې لږه چې بیخي ډېرې شوي دي. هو نام خدا ورسره وایه لال بازه هسې نه چې له نظره یې کې نام خدا یاره زه چې ورته ګورم دا شیدې په موږ ډېرې دي. هو ډېرې خو دي خو څه ورسره وکم غم یې مه کوه. ما د ولسوالۍ په بازار کې له یو دوکاندار سره خبرې کړې دي. د څه شي خبرې؟ د شیدو خبرې. له دې څه به د خیره هره ورځ یو سطل شیدې دوکاندار ته ور وړم او له هغې خوا به یې په پیسو د کور سودا راوړم. هو والا څومره ښه فکر دې کړی لال بازه. کاشکې داسې وکې خوله به مو له خاورو وخېږي. ویم همدقسې کوم. په دې کار سره دې ډېره خوشحاله کړم لال بازه. ویم رحمداد ته دوا کوه. دا پیچکارۍ خو رحمداد د پردل له دوکان نه راته راوړي. د هغه د کور وداني. رحمداد ته دې خدای اجرونه ورکړي. زموږ خو یوازې دعا په واس کې ده. په 5 وخته لمانځه کې به دعا ورته کوم. زما زړه خو اول نه منله چې دا دې داسې ښې پیچکارۍ. اوس مې دا دې په خپلو سترګو ولیدلې چې د میږو شیدې څومره ورسره ډېرې شوي دي. شکر چې دا پیچکارۍ په لاس درغلې. بس ستا د دواو برکت دی غوټۍ. ښه ده چې رحمداد درته راوړې. که ته په خپله د پردل دوکان ته ورغلی وای ګمان نه کوم چې درکړې وای. ولې؟ ځکه دا خو مخکې ورسره جنجال کړی و. هغه خبره خو مې په یاد ده. ما په خپله هم رحمداد ته ور یاده کړه. دا څه کې لوشل دې بس کړل؟ هو دا د ساتل تر خولې پورې له شیدو ډک شو. یو وخت مې دومره ډېرې شیدې نه وې لوشلې. نام خدا زما له سترګو یې لرې کړه غوټۍ. هسې نه رانه نظره نه شي. زما نظر ګوره ډېر بد دی. خدای دې نه کړي داسې مه وایه. ښه نو سبا ته به شیدې څنګه شي؟ سمه ده سبا سهار چې تر څو ته چای څښې ما به شیدې درته تیارې کړي. ما زه یې تر دوکانداره پورې ور ورسوه. دا چای در واخله ملا صاحب. خیر اوسې سرور خانه خدای دې اجر درکړي. هر کله راشي ملا صاحب. زړه مې و چې یو څو خبرې سره وکړو سرور خانه. ښه ده اوس په دیره کې څوک نشته په ډاډه زړه به وغږېږو. خیریت و ملا صاحب؟ خبر شوم چې ستا او کریم ترمن جنجال پیښ شوی. نن راغلم ما ویل منځګړیتوب به وکړم. د خلکو ترمن سوله کول د هر مؤمن مسلمان وظیفه ده. ته چا خبر کړی ملا صاحب؟ ما خو چاته نه دی ویلي. رحمداد راته وویل. رحمداد رښتیا درته ویلي ملا صاحب. له کریم سره مې یو څه جنجال راغلی او په هر قیمت چې وي پرېږده مې نه. شکر دی پوه سړی سرور خانه. تر اوسه پورې دې د کلي د خلکو ډېرې دعوې ورحل کړي دي. له تا سره نه ښایي چې اوس په خپله له چا سره جنګ وکړي. زه د جنګ طرفدار نه یم ملا صاحب. کریم په خپله شر غواړي. که دا وارم څه ورته ونه وایم ډارېږم چې زما په خپل حق دعوا ونه کړي. دغسې نه ده. نیکي خامخا په درته خوري. له هېڅ چا سره بدي مه کوه. خو ته اول دا راته ووایه چې جنجال مو په څه دی. له تا به یې څه پټوم ملا صاحب. کریم مې د خور ځمکې ته سترګې پټې کړي. زما خور ته په میراث رسېدلې ځمکه په خپل سر خرڅوي. دی فکر کوي چې زما خور خړ سیلاب راوړی او څوک به یې پوښتنه ونه کړي. داسې به نه وي. کریم د خپلې مېرمنې ځمکه د هغې له اجازې پرته نه شي خرڅولی. همداسې د ملا صاحب. زه له خپلې خور نه اول لرم. هغې اجازه نه ده ورکړې. که د هغې اجازه هم وي دا ځمکه زما په شف کېږي. دا خو یې ښه کار نه دی کړی. حق یې نه کېږي. دا خو لا پرېږده. زما او زما د خور له اجازې پرته خریداران هم راوستي وو. ځمکه یې ورښکاره کړې ده. جنجال ته ضرورت نشته سروره. ما ته واک او اختیار راکړه چې دا مسله حل کړم. خفه کېږې به نه ملا صاحب. دا غوښتنه دې نه منم. ځکه کریم زه پیژنم چې د آرامې خبرې سړی نه دی. کږې خولې په سوک سمیږي. نه نه سرور خانه دا خبره به مې خامخا منې. ګنې خفه کېږم. چې ته خفه کېږې زه د خبره په ځمکه نه غورځم ملا صاحب. خو که کریم دې خبره ومني. خیر وشي سرور خانه چې د سولې لاره دې خوښه کړه.
له کریم سره به زه خبرې وکړم خو څو چې ما احوال نه وي درکړی له کریم سره به کار نه لري